د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 90مې کلیزې په مناسبت غونډه کې ولسمشر غني د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادۍ پر څلي د ګلونو ګېډۍ په ایښودلو سره د دې ورځې مبارکي وویله. دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په حضور کې ترسره شول. ټاکل شوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د دې ورځې په مناسبت وینا هم وکړي. نن د انګلیسانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 90مه کلیزه ده. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې بېلابېل مراسم جوړ شوي دي.